سلامونه، احترامات، قدرمندو، امتیاز کمرمه بل له ژوند ورکول غټه قرباني ده. قدرمندو، روزانه د مختلف علاقو نه راته ټلیفونونه کېږي د مریضانو حوالې سره چې یاره مونږ ته وینه پکار ده. ډېر پکې د تلیسیمیا او د کینسر مریضان وي. کله یو کس ټلیفون کوي، کله بل ټلیفون کوي، نو بیا زه کله پوسټ ورکوم، کله په فیسبوک او کله په واتساپ باندې چاته ټلیفونونه کوو د وینې حوالې سره، او ډېر ګران کار. یو څو ورځې مخکې یو ماشومه او کس راپسې راوسته چې د تلیسیمیا بیماره وه، AB پازیټیو وینه وه، او ماشومې حالات داسې وو چې زما خیال دی 3 HB وه که 4 HB وه، پلیټلیټس هم کم شو، په دې غوټو په دې پوزه باندې وینه هم شروع وه. نو بیا په خدای یقین که زه ګرځم، کله یو ته مینت کوم، کله بل ته مینت کوم. نو د دې خبرې دپاره مې اراده کړې ده چې یاره مونږ په دې شوې اډه کې په دې تحصیلي رزلټ کې داسې یو بلډ بینک جوړ کړو چې 24 غنټې کار کوي. 24 غنټې پکې ایمرجنسي له وینه موجودي، یعنی بلډ پکې. نو دا خبره چې کوم ده، نو 2-3 ورځې وشوې ما په پوسټونو باندې هم ورکړه، خو زه ډېر په معذرت سره وایم چې تر اوسه پورې ما سره په دغې حوالې سره چا رابطه ونه کړه. د دې دپاره چې کوم کوششونه الحمدلله کوم سیټینګ و، نو هغه مونږ برابر کړو. د دې دپاره ځای مونږ ته میلاو شو پېښور میډیکل سنټر کې، خو یو پراپر کمره راته میلاو شوه، 4-5 بېډو، هر قسم نور چې څه وه راته برابر کړو. اوس راته صرف بلډ بینک پکار دی، هغه مشین. نو هغه مشین هم زما د یوازې وس د لاندې نه دی. دې دپاره ما پوسټونه هم ورکړو او ټولو ملګرو ته مې اپیل هم وکړو، بهی زما پیسې نه دي پکار. مثال که یو ملګري وي چې زه یې دله اخیستی شمه، یا تا سره مثال ما سره خپلې له 100,000 روپۍ دي، دا وله ورکولی شم، بهی که څوک مشین اخیستی شي یا د خپل وس مناسب مرسته کولی شي. ځکه چې دا مسله زما ذاتي مسله نه ده، نه زما په کور کې ده، خو دا بچي چې کوم رنځېږي، کله وینې پسې، کله یو خوا کله بل خوا. نو د دې د خاطره ټولو ملګرو ته وایم چې زما دا ویډیو هم مخکې شیر کړئ، او مونږ ټولو له پکار دي چې لږ لږه په دې کې مدد وکړو، او چې دا بلډ بینک چې کوم دی تحصیلي رزلټ دلته کرنل شیر کې چې کوم ځای مونږ مختصر کړی دی چې دې کې دا بلډ بینک چې کوم دی، نو د دې هغه شروعات وکړو. نو دې سره به د دې علاقې مریضانو ته ایمرجنسي کې د تلیسیمیا ماشومانو ته د دې چې کوم هغه تکلیف یا وینې پسې کله یو خوا ځي کله بل خوا ځي، نو مونږ به کوشش دا کړو که یو مشین مونږ ته میلاو شو، نو انشاءالله زما خپل ځاني دا اراده ده چې زه وینه د هر ځای وي سوال به کوم، منت به کوم، وینې پسې به ګرځم، دا وینې به زه برابروم انشاءالله. او کوم ملګري چې دا ویډیو ګوري، نو ټولو ته زما یو عاجزانه درخواست دی چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ. کیدای شي ستاسو زموږ په یو شیر باندې الله تعالی د بلډ بینک دا کار وکړي او د ډېرو مریضانو، د ډېرو تلیسیمیا ماشومانو دا مسله خدای پاک حل کړي. ډېره مننه، جزاک.